causes of cancer د کینسر وجوهات د څه وجو نه کینسر موږ ته کېدلی شي. د کینسر غټه وجه چې ده هغه سموکینګ دی. که تاسو وګورئ د 1930 نه مخکې دا کینسر دومره عام نه و، خو د 1930 نه را په دې خوا دا کینسر عام شو. ولې چې سیګرټ راغله. نو د کینسر د ټولو نه غټه وجه چې ده نو هغه سموکینګ دی. په دنیا کې 90% کینسر چې کېږي نو د هغه وجه دی سموکینګ، سیګرټ څکل. او د سیګرټ څکلو نه د سموکینګ نه کم کینسر کېږي. موسټلی د دې نه لنګ کینسر، کم ته چې موږ د پیپړو کینسر وایو، د پیپړو کینسر ته کېږي، د لیپس کینسر، د شونډو کینسر ته کېږي، د موت کینسر، د خولې کینسر ته کېږي، او د تروټ د مرۍ کینسر ته کېږي. دغه وجه ده چې تاسو د سیګرټ ډبې کله په بازار کې راخلي که نه، په هغه باندې هم دا لیکلي چې دا د لنګز د پیپړو کینسر کولی شي، د خولې او د شونډو کینسر کولی شي، لهذا دا د صحت دپاره ښه نه دي. نو لیکلي خو یې درته یي، بیا یې هم خلک څکي. نو د کینسر یو غټه وجه چې ده که نه، هغه دی سموکینګ، سیګرټ څکل. د کینسر دویمه وجه چې دی هغه الکوهل کنزمپشن. کم خلک چې شراب ډېر زیات څکي، چې شراب څوک ډېر زیات څکي نو هغوی ته غټه خطره دا ده چې هغوی ته د سټمک د معدې کینسر وشي، یا ورته د انټسټاین کینسر وشي، یا ورته د لیور کینسر وشي، د عینې کینسر. نو دویمه غټه وجه چې ده هغه د الکوهل، کم خلک چې شراب څکي. بیا د کینسر دریمه وجه چې ده هغه د اوبیسټي، موټاپا. کم خلک چې د حد نه زیات وزن لري، باډي ډېره زیاته غټه شوې ده، اوبیس دي، غټ وزن، ډېر زیات وزن یې دی، نو هغوی ته د کینسر خطر شته. خاص کر د کولون کینسر، کوم چې د کولمو کینسر دی، دغه غټه وجه چې ده هغه د اوبیسټي. او څلورمه د کینسر یو غټه وجه چې ده هغه د ریډیشنز، کم الټرا وایلټ ریډیشنز چې دي، د نور نه مختلف قسم زهریله شعاګانې راځي، که هغه په انسان باندې ولګي د هغه نه کینسر کېدلی شي. یا دا کم ایکس ریز چې دي په هسپتال کې چې دا کم ایکس ریز جوړېږي، دا ایکس ری ماشین چې لګېدلی دې نه دا کم ریډیشن راځي، نو دا هم د کینسر یو سبب جوړېدلی شي. بیا پنځمه غټه وجه چې د هغه نه کینسر کېږي هغه د ایر پلوشن. په هوا کې چې کومه الودګي ده، مختلف قسم کارخانې فکټرۍ لګېدلي، د هغه نه د ګنده هواګانې ځي، په هغه ماحول کې موږ پاتې کېږو او دغه ساه موږ اخلو. نو چې دا دننه وجود ته لاړ شي نو دا موږ ته د لنګز کینسر کولی شي، د پیپړو کینسر. نو پنځمه یو غټه وجه چې ده هغه د ایر پلوشن. او شپږم نمبر باندې اسبیسټس فایبر دی. اسبیسټس فایبر چې دي که نه، دا هم د دې فکټریانو نه راوځي، او دا هم د کینسر یو وجه ده. بیا د دې نه اخوا په اووم نمبر باندې ریډان ګیس دی. ریډان یو ګیس دی، او د دې ګیس د وجې نه هم موږ ته د لنګز کینسر کېدلی شي. دا ګیس چې کله دننه لاړ شي وجود ته، نو دا موږ ته د لنګز کینسر کولی شي. اتم نمبر باندې د انفیکشن، کله چې یو زخم وشي، د هغه پراپر خیال ونه ساتل شي، د هغه زخم، د هغه انفیکشن نه موږ ته کینسر کېدلی شي. او بل یو وجه چې ده چې د هغه نه موږ ته کینسر کېږي هغه د بکټیریا. اوس به تاسو وایئ چې د کومې بکټیریا نه کینسر کېږي. نو په هغه کې اچ پایلوري بکټیریا که تاسو اورېدلي، کوم ته چې موږ هیلیکوبیکټر بکټیریا وایو، د معدې جراثیم چې ورته وایي، که د دغه علاج په وخت باندې ونه شي نو دا د معدې کینسر موږ ته لګولی شي. نو دا کینسر وجوهات